سره چې داسې خدای را ژوندي وساتي د الله په دین پوه شي که ما غوښتې دا داسې خدای درخواست وکړي چې په دغه زه د الله سره شی نه غواړم زما دې په الله قسم چې زه خدای ته زارۍ کوم چې الله زه په تخصص و په سبق وینا کې زه ستاسو د دغه په مقابل شی نه غواړم دا هغسې ماته وکړي دا هغسې خدای ستا خلدانیت کوچنی نه دي غلط په دې یې ماته وکړه محمد بن سلیم عاقب اعلی دا که د یو رقم دی ما چې په کوچنۍ کې په غټ شو کې خبره ده ته به دا ته پکښې وګوره دا هغه څه چې دې واخېسته دا غټه څه یې ورنه پکښې واخله غټه موسی کلیم برهاني اعلی خار یو په خپل راولاړېدي دا به نن ما شارج راغواړي په څلورو دا په کیسې به نه وي دا غټ دي دا کوچنۍ دي ته به دا کیسې پټ وي که به دا کیسې کولې ولا که عبدالمنان منی به اعلی اتر نه ورکوه ولې تللی دی هرات بدکار یې کړی ګر سره یې ورکوم څوک یې نه یې پاته دی ته ولاړ شه صحیح ده نو دا دې ګوره اتر یې په اعلی کې دی خو نه ورکوم ولې تللی عزت الله نقشبندي راځه مولوي صاحب ستا سره خوند وکړي ډېر خوشحاله شوم تاسې دغه شیخ محمد نبي صاحب ته څه ویلي دا به څه نه یم بلکې زه یې پکوم که د کور کومول یې وایي خو څه به وکړو دلته راسه په دې خوا کې خپل لارې ورسره وښه ښه دا ګورئ په کوچني او غټه لاره په روانه کې زه یو کیسه درته وکړم دا زما ښه سړیتوب دی دا والله که بل یوه خبره وه دا دا ترګه درسره یم خو زما ګراک چې ما یې جنانولې داسې څه شی نه درلود ما ورته دا چې شی راوړل باشتر دا مقام ورسره وځو دا مې خوند نه راکاوه چې زما ګراک د بل چا څه واخلم والله که بل یوه خبره ابو حذیفه راسه وایه جمیل جلالی کومه یوه ده نو راسه ته ډېر نږدې راسه محترمه چې هر څونه لارې راځم شریف دا خلک دې وویني دا ستا کافه و دا ستا صورت و دا ستا ډول و معلوم ده چې بیا سبا د خیره مقدس صاحب یې دا کښنک نوم نه دی محمد نسیم بن ګل احمد لږ کوشش درته پاسته کوي راځه وخت پېل شوی شو تر هغه چې په ښه درس تر هغه نه وه محمد حسین بن شرافالدین محمد حسین بن شرافالدین ته یې واه مدرسې عبدالستار سالمي عبدالستار دی یا سالمي عبدالستار سالمي واه اعلی دی نه دی راغلی نسته یا سالمي دی دا ټول سالمي څه دی یا عبدالستار سالمي د پلار مې نه نسته عبدالبشیر ابوالبشر راځه عبدالودود مغربي ته یې نو ګوتې تړلې چې لیونۍ سره مې شکل دی څه دی لیونۍ اچري وه سور لیونۍ راځه یم فرصت خلاص و په لیونیانو کې فضل الرحمن فضلي راځه فضلي صاحب میرویس وفا حقاني نوم هم نه دی وځکه د مولوي بالله صاحب تر خبرو یې نوم دی عبدالغفار بن عبدالستار عبدالغفار بن عبدالستار وی دا ځلان یې درسره واخلي دا یو دا ځلان درسره واخلي ګوره دا ځلان یې درسره واخلي دا ما هلته ما نوم واچولې چې د پانده ته ښایسته ما چې په دغه خوا مغده وه
دا چې څنګه هغه په عطر کې بالا دي کمې نه دي خو ما زما کې راکړو دا چې شی هغه هسې سمې نه درلودې نو په خبره مو سر خلاصه وي ښه دغه به ښه شي دغه ښه شي ستا له مولوي صاحب دغه ښه دي چې پکې واخلي بیا له ورته وایي چې شته بیا وایسته پاتې نسته دلته په هغه کې شته په نوی کې پاتې شته مشک کې وځي نور موږ سره کامیابه نسته دغه یو نو عبدالستار سالمي نو په ګروپ کې هغه ګروپ ادا یو نسته نو هغه ته نه مانېږي بس تا ګروپ یې نسته یو سړی راغلی هلته و چې موږ یې وکړو مبارک وکړو محمدي هلته نه یې په ورق کې نوشته دی په هغه دا چې په ورق کې نوشته دی صحیح صحیح ګوره غیر حاجري به څوک نه کړي ښه که غیر حاجري وکړه موږ په خبر شو بس هغه موږ وکړو ښه هغه به خامخ ویل کېږي دغسې زه یو په سلو کې بعضو خلکو ته ورکوم د هغه به داسې خوا نه بدوي ولاکې پېژنم عبدالحسیب هغه څوک دی کوم دغه بل یو دوه ته یې بیا پټ ورکوم دغه بل څوک یاد کړمه ته څوک یې په سر کې به نه یې یا چې ما ته معلوم په سر کې دا مدثر ته وایي په سر کې دا د شاته کې ګورې دا به د ځان دا د بلې وا رقم نه دي ښه دا د بل رقم نه دي هغه ادنا چې شاید په 1200 رانیول سوی ده هغه ټن یې ګران رانیول سوی ده ښه دغه هلته چې دغه وکړي ښه دغه مولوي عبدالهی ته داسې جلال هغه و په سلسل کې دي و په سلسل کې دي خو زجر مې ورکړی دی که نه په اعلی کې و دې ته مولا کبر شی ورکړی بیا زجر ګوره دا په 2 نمره کې زه بخشش وکړم دوی پر نمره یې نه ورکوم چې زما شناخته یې هغه ته زجر ډېر ورکوم بیا غیرتیا کوي هلته اجماع وکړي ولې اجماع کوي نو ته کوشش وکړه صحیح دی خبره خلاص وه اوس نو راځئ سبق ته وای مولویدګل صاحب یو 11 مسلې لیکلي دي مولوي صاحب دې ګمان نه کوي چې دې مسلې نه ګوري خو دا د څه شي حق ولم دا ولې نمرې نه دي دا حق ولم په سل کې و خو دا څه شي نمرې دا چې ما ولې نه کړه دا مې دې ته نه کوه دا څه شي حق چې زما پلار هم دلته ناست دی چې هغه کې زه نه وکړم چې حق نه وي دا د خلاص نو په دغه مې په دې وروسته کې راوستم نو چې نو پاتې شوی مولوي صاحب دا نه یوه ورځ دا ځای پاتې شوی دی لیکلی پایز مولوي صاحب ورکې مې لیکلي وي ما ورته نوشته کړې پکښې مې چې ورکې چې دې ورکې په خدای که ته چې داسې خبرې کوئ مولوي صاحب موږ سره موږ نه لیونیان یو نه پر سترګې اوس مې داسې طریقه وکړه یو غلا ولا کوو یو غلا د سترګې معلوم دی ته داسې راغلی راځئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما مثلا نقول كلمة جرى تواس دا وشتش ما تشتراوي خلاص بدك دا كم مسألة دا خو اوس نوي راکوي دا چې اوس ما درته تسلیم کړې څه شو یو بله دوه زما زه په تاسې اقرار کوم بله دریم چې زده کړم ونسي صحیح دی چې زده کړم صحیح طالبانو دا ما چې موږ تاسو ته خبره کوو نن په سبق کې مې ډېرې نادر بیا درته کوم په هغه به تاسو غوږ نسئ دغه رحمتي چې ورته ویل کې ظاهر دا بیا په 102 صفحه د اختصار کې چې وګورئ بیا تر معلومېږي خو اوس بس دغه سړي سمه لیکلې ده چې یو طرف ته ظاهر روایت دی دا بل طرف ته اشباه دی ترجمه چاته ده هغه دغه بل ډېر تکړه خلکو دا اجراوي سمې نه وې کړې په دا بل کې چې اوبه یې جاري کمې دي 3 اجراوي په خوله مې درښودلې ده
اول اجرا دا ده چې د اول طرف ته اصح دی بل طرف ته د اول طرف ته اصح دی اظهر دی او بل طرف ته څوک دی هغه اشهر دی. اول اجرا دا ده چې اشهر د الفاظ سره ترجمه دی. یو دوهم نو هغه طرف ته پاتې شول متون هلته ورته ستا د هغه ترجیح التزامي ده او دې طرف ته صریحي راغله. صریحي و التزامي چې سره راځي ترجیح و چاته ده؟ صریحي ده. دوه دریم په دې طرف کې اصح هم راغی په دې طرف کې اظهر هم راغی لیکن چې دوه راشي ادنا و اعلی سره نسبت په چاته کې د ترجیح و اعلی تقیه او لیکن ادنا په تایید کې ذکر نو ته وا په دې خوا فتوا ده ولې اصح راغلی دی او په تایید کې څوک هم راغلی اظهر بس به نه وایي چې ته ډېر ډېر لیکلي وایي چې اظهر راغلی. ته داسې چې ملا نصرالدینان بعضې زه در معلوموم ایه وایي په دوی مختار کې راغلی دی اظهر او په دغه کې راغلی دی تفسیر یې په اصح راغلی دی نو دا څنګه شو؟ ای واسه اګر دا ټول یې وایي ای واسه و دې خراب نه څه پاتوده واوره راځه فاشي عبارت ای اصح نه دی راغلی ای واسه خو دې په رسولتون وویل ما دا نه د تېرېدو دی چې اوس ورشه په 15 سوه ولاکه درکړي هغه هم ځکه نه ته بېل ځای ورشه پکښې ولاړ صحیح دا خو بله دا مزدا شوه دوه. دریم موږک که څه ته ویل دي طالبان داسې پام ورته وکړي که څه ته ویل معلوم نه وو پړسېدلي وو شورېدلي مې راوکښئ په داڅامو کار کړی وو امام صاحب یې د درو ورځو نه راوګرځوئ یارانو یې تر هغه وخت چې علم یې پر دغه نه یې راغلی چې کله ولوېدلی تر هغه وخته به یو ورځ نه راګرځی که علم معلوم شو چې 15 ورځې 15 به راګرځی که نه که معلوم شو د یوه شپه ورځ یو که نه شو معلوم تر قیامته پر دا شی نشته. نو د الله بندګان نو د امام صاحب په کول کې څونه احتیاط هغه وایي د درو خو اوس راوګرځوه هغه هم نه شي وایي که در معلوم شو چې 15 ورځې کېږي د هغه مه راګرځوه یعنې په خلاصو خو هغې درو خو راګرځول یو شیخ خو دې راوګرځاوه خپل کار دماغ خو دې په کار واچوه د انعام پر کړو هېڅ نه وکړو نو خود په خوا د چا پر کول د امام صاحب دا مو شوه دې طرف ته خبرې وایي استیاصات راځئ چې خبرې ته کوم هغه ځای ګوري بل نورې مه ګورئ داسې ځان ته دلته استیاصات راغلي ما نه ورته فکر ده ورته فکر دا د محتاط د سره ته پاک نه دي لیکن د قرآن ولکه مزه تر ویل شاهي لا ساده مالا بشه بالا دا زموږ وظیفه ده زموږ کار دی نو چې نو کې ته چې خبر شو کومه کنه استیاصات یې خاطر هغه ته کې اوسره استیاصات په کې اوسره جیل نو دا کوم استیاصات ته خپل سات خلاص نو هغه چې په دې ډول نه دي خلک مړکیږي نو سګي دې مړکیږي نو بیا کوم تا وایي نو دا خبره ما ده کړی نه ما ده کړی چې هغه د نور په مقابل باندې بل خبره وځي دا څو ریا طالبان ورته کله ذکر ونیوي وسته کله نه کپم مرشاوت راجلاتو په اتفاق وسل نسته بوډي په ذکر شک نه وته د بالکل وسل نسته په اتفاق او په شاوت راجلاتو په شاوت وته په اتفاق وسل او په شاوت راجلاتو ولڅ ذکر څنګه هغه په چې آرام سره وته په دې کې اختلاف دی امام ابو یوسف صاحب وایي په دې کې نسته طرفین په دې کې ستاره طرفین د کول سره ناخوذ راځي لیکن د ابو یوسف صاحب د ابو یوسف صاحب د کول سره ناخوذ راځي د طرفین د کول سره احوال راځي دا فتوا پر احوال ته موږ مواجه په ضرورت یو نبی فتوا په چا دا الفاظ کوي دا الفاظ یو بار په نامه کې نن یو ډیر خوندور ټوکه د کوم سره مخاطب چې موږ ټول نو دا په موضوع کې په موضوع کې درې په خوا کوچاوه اته بل ولا شو دغه بم پراته و شنو بم پرته و شان بم و دغه به ملمان دی نو دا چې د اقدام کاوه چې راګو شو عثماني ټول زنه سره ونیو چې د زموږ زو اخبار د خلک د کومت نه کیسه چې موږ دې ته پدې نه راوي په مړه ذکر وته وسته دوی نه کې ورته نه کې پتا خو د کومت نه د کوچان په برابر کې اکثره ته وکړم ډېر باندې خانونو کې وساسي یو چا وایي ورته د خپل خپل کور د ټول کړدي په پای کې کړدي ورته په پای کې کړدي دا او چې ورنه نو خلاص نه کړی یې منډې سره نو چا تا ورنه خلاص نو ماشان د کړدي مخکې چې په ما مې واچو اخر مو کته راځي د سوي په خندا راځو په خندا چې راځو په توپ مکشري دي هغه کمیس بنا پورته کو ناکي ملست ترانزیشن او دې مره خطرې دي بشنا
او بس مې داسې وانهستی د خندا ځای دا دی بس مو رامله کړه دا پرتاګت یې مې رامله کړله نو راځه نو خو دا نورې کړکۍ ګټې په مخ کې شعري کړکۍ ته راځه چې راته وګورې ځای سي د خندا د زه وایي نو خو پخوا خو دا کمیسان اوږده وه نو ښایي پرتوګ مې نه دی اغوستی او دونه راباندې ښایي هغه پټې کړکۍ ته خو ځای سي شعریان چې د ګڼو کړکۍ دېر چې ومې کتل پرتوګ پاتې شوی د شا لمنې په لاس ګران نو دا راولل دا خو نو اوس هلته دا ځای دی او یا زموږ په وخت کې طالبانو داسې یا خو دا کراس مدرسه کې طالبان پاڅېدل ماښام مزدور څو غوسه لیولا کاوه نیکه کولی شو سهار بیا سبا کوم وایه سبا کې قضا کوله وروسته به دلته ځنګل ته مهاجر تېرو هلته بیا په حمام کې غوسه وکړي بیا به غرمه تېر کړې به دا رقم دا خو دا دوه د یخ د وجې درېیم د حیا د وجې دا کشران اوس بیا حیا دي د پلار تر مخ غوسه کوي زموږ په وخت کې یعنې زما په فکر چا ته متمایل شوی دي زما د پلار قسم خدای که ما دا بیا کوي چې دا په ما پوه شوی چې نن به دې غوسه د دغه په خاطر کوي چې ما ضرورت په ټوله باندې نو چې دغه اوس چې هغه باندې دا یا وي دا یا په خاطر زه شوه په مسلو په ګوتو پوه شوه د اخواتو د احتیاط ټیټ خبرې در معلومې شوې مشکل خو به نه وي نو د نن سبا راته ووایه زده کوي ای زه دونه کومک درسره کومه ته یې داسې کومک سره کوم چې بس ماشې نه ویشته کوي ماشې فکري باسې هسې معنا دغه اسانه خبرې دي الله تو خیر په زده کړي الله تو خیر په زده کړي تاسې زما خبرو ته پلا غوږ ونیسئ تر جهاد ما صریحي درته وویلې ما انتظامي درته وویلې شیخ الاسلام په اصول ابتدا کې په ټولو درته راوي چې دا منفردي نه دي په ټولو کې سر په سر کې نه دي نادر ته وایي فتوا اصلي په ملکه فقهیه پورې تړلې دي فتوا یو داسې شی ده لکه زه اوس تا ته وایم ته راته ووایه ته د ګلګلاب بوی خپل په ذوق کې نه شې جلا کولی د چمبیلي د بویه څه جلا کولی ما دې تعریف کولی شې ته راته ووایه د چمبیلي د چمبیلي بوی د ګلګلاب د بویه څه څنګه فرق دی راته ووایه راته ووایه امام د شبوی بوی د ګلګلاب د بویه څه کوم فرق راته ووایه څوک یې بیانولی شي قسم په خدای چې مفتي هغه دی چې داسې ملکه وراشلی شي چې دا شیان یې ذوق شي دا شیان یې ذوق شي په ذوق ټیم نه لري وخت نه لري اندازه نه لري الله پاک خپله داسې ټیم راوړي چې پاک سره پوهېږي الله ته مو تر قربان کړي الله پاک موږ څنګه انسانان درو الله ته چې دا یوې خبرې ته غوږ